السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اما بعد. اوس د شعبان میاشت داخل شوی ده او په شعبان میاشت کې عایشه رضی الله عنها وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به پس د رمضان د میاشت نه ډېرې روژې چې نیولې هغه د شعبان په میاشت کې نیولې او اکثریت د شعبان میاشت به دای روژه و صلی الله علیه وسلم، یعنی اکثریت ورځې د شعبان د میاشتې رسول الله صلی الله علیه وسلم به روژه و، یعنی 25 ورځې یا 23 ورځې یا 26 ورځې داسې به دی د به روژې نیول، یعنی ډېرې روژې پس د رمضان د میاشتې نه به په شعبان میاشت کې روژې نیولې. او عایشه رضی الله عنها ویل موږ ته به بیا وخت پیدا کېدلو چې موږ د شعبان په میاشت کې خپلې قضایي روژې ونیسو. نو څه چې دغه میاشت کې څومره چې کړی شو شعبان میاشت کې روژې ونیسو. بارک الله فیکم، جزاکم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.